ګرانو مینوالو دا وخت زموږ سره په ادم درخانه ګودر بره بازار کې د بونیر ډېر نوخیزه شاعر ډېر رنګین خیاله شاعر نواب بونیری موجود دی د هغوی سره چې دی نو څه خبرې او د هغوی کلام ستاسو سره شریکو څنګه فرمانه چې اوس خو ته نواب بونیری یو وخت چې ته فرمان علي نواب وې او د کالج سټوډنټ وې بیا نواب بونیری شوې څنګه د دومره ادبي سفر د مونږ ته څه وې بس دا چې څه هم دي دا ستاسو برکتونه دي او ستاسو ته کتلي دي او ستاسو پیښې کوو نو څه شته نه خو بهرحال ستاسو پیښې کوو نو که څه هم وي نو هغه ستاسو کمال دی ته خو هغه وخت هم ډېر پوخ شاعر وې په فرسټ ایئر کې وې او بلا چاربیتې دې ویلې ته په خپله پوخ وې نو بس دا ستاسو کرامات دي زه داسې ګڼم ما ته چې څومره خپله شاعري معلومه ده نو څه شته نه خو ستاسو کرامات دي او ستاسو نظر او ستاسو لاس زموږ په سر دی نو بس ستاسو پیښې کوو دغسې دی یو غزل در سره شریکوم داسې دی چې تر منزله یوه بله تر منزله یوه بله اورم ګله یوه بله او ته چې وایې نو په طول وي ستا خبرې شا بتله یوه بله زه یم ته یې توره شپه ده او تیاره ده ډیوه بله یوه بله او ته چې لاړې نو په اوښکو پسې اوښکه سسېدله یوه بله سسېدله ته چې لاړې نو په اوښکو پسې اوښکه سسېدله یوه بله اوس به څنګه تا سره ځم دا چې تا کړه لار بدله یوه بله او زه خاموشه ته لګیا وي دا پیغام و ما منله یوه بله او زه غوږ یم ته بس نه کې دا خو بیا سو زله یوه بله او ستا د خولې نه په ما چرته بدې لګي ساده ګله یوه بله او خیال لیکمه څه که ښه وي که ښه نه وي پروا سله یوه بله او ته رانغلې وسوسه وه په مزغو کې ګرځېدله یوه بله او دا مصرې دي ډېرې ښې دي یا نوابه یوه بله واو دا مصري دي ډېرې ښې دي یا نوابه یوه بله ډېر ښه